بسم الله الرحمن الرحیم. دا د اتلسمه سپارې پنځم درس دی او د نور سوره چې څلېرویشتمه سوره ده د ۱ نه تر ۱۵ آیت ورسره ولولئ چې بهتره پې پوه شئ. ترجمې سره یې حتما ولولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علی جیوبهن، مفهوم دی چې پر ګریوانونو خپلو. غیر اولی الاربة، مفهوم دی چې هغه نارینه چې څه خواهش ونه لري. وانکحوا الایام، او په نکاح کړئ تاسې ناواده. وامائکم، او وینځو ستاسې، مفهوم دی چې او وینځو ستاسې. علی البغاء، مفهوم دی چې پر زنا. تحصنا، د پاکوالی. کمشکات، پشان د یوې تاخچې دی. فیها مصباح، په هغه کې یوه ډیوه وي. فی زجاجه، په شیشه کې وي. دریون، مفهوم دی چې ځلیدونکی. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي. نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ. 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ. زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ، دې کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا 2م درس دی، مثال دا 2م درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې 2م درس دی او د سورة التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.